د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکی له دې سره سره چې د افغانستان د یو سیاسي شخصیت په توګه یادېږي په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول د رامنځته کېدو نوښتګر او له لومړنیو لیکوالو څخه بلل کېږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تېره کړې ده او د هغه مهال په ګڼو خپرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماسترۍ تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړی وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوال چې د ولس ژوند یې هماغسې ترسیم کړی څه ډول چې دی. مننه سلام صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړی. د هر کله سره سم پوښتنه کوم چې تاسې د خپلې ماسترۍ د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثارو څېړنه او کتنه وه. څه اړتیا وه چې دغه موضوع مو وټاکله او په همدغې موضوع بحث وکړه؟ لویه اړتیا یې دا وه چې ما داسې وانګېرله لکه د نور محمد ترکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغسې خلکو ته نه یې رسېدلي یا څوک نه یې ځینې خبر یا کله نه کله خو دا هم له داسې پوښتنو سره مخ کېدمه چې هېڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لرو چې نور محمد ترکی دی هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژني، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو ناول لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پېژني. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وکړي. تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه وو خبر. یوه اړتیا دا وه. یوه بله مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دوه اړخونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ یې نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز دلته په ټولنه کې هم ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوئ چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډېرو چې ډېر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډېره بارزه وه؟ یو خبره دا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنې زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید 99 95 یا 100 کې کامل هر څوک ښه او بد لري. نو زه دلته دا تفسیر هم نه کوم چې کوم اړخ ښه کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډېر وخت ډېر اشخاص او ډېر اثار او ډېر شیان بې پلوه نه سپړو. معمولا مو یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د ترکی اثار چې دي یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بلکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډېرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد د دښمني ورسره او یا یې د د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره بیخي لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې که یې د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې یو کیسه داسې سوه چې وسله جګړه وه. نو که نه که تا که د یو چا ویلی نو بل وخت خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې تاسې هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته یې ویلي چې ته د کار نه کوه نور مترکې په سیاسي لحاظ د بلې مفکورې سره؟ ښه و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري. سلام صاحب، تاسې د ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو وکړه، هغه ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغېز و؟ هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده
لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده په هره کیسه کې. لکه د تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ناول یو کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري. ولې هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایډیالوژي خامخا شته د پکې. آیا دغه لیکنې مثلا بند مسافري څړه د تورته نوري سنسار زینو کتابونو کې چاپ شوي دي دی له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي له ده وړاندې لیکلي که له ده وروسته یې لیک کړی؟ د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړی دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې نن هم زه دغسې بې عدالتي او ښکار یم. یعنې د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکي جرأت کړی و چې راویست کړي یا ده راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو 100 کاله مخکې وو خو له هغه نه هم 100 کاله مخکې فکر یې کړی. یعنې اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو څنګه چې ترکي سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناول یې زه مثال اخلم. سنګسار ناول کې یو څوک سنګسار لیکي. عیني کیسه په کابل کې د شهیدي فرخندې په اړه. یعنې تاسو فکر کوئ چې یعنې سنګسار ووایې بیا کیسه درته معلومېږي چې د شهیدي فرخندې کیسه څه یا چې شهیدي فرخندې کیسه لولې بیا درته معلومېږي چې بس په سنګسار کې یو هلک دی نو یو څه د ټولنې د ښېرازۍ خبره کوي او سنګساري او بله جالبه خبره څه شی وکړي. کله کله په کار دا نه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلیشه تقلیدي کیسې محفوظ. د ترکي والی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي. هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. سلام صاحب همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د ترکي ناولونه مو لوستل لنډې کیسې مو ولوستلې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکي د یوې داسې کورنۍ اوسېدونکي او د یوې داسې کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ هم او په ټولنیز لحاظ هم. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي که نه دا یو عام او د یوه ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی؟ ده معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکي سپین ناول لولم یا سنګسار یې لولم یا یې څړه لولم زه داسې احساس کوم چې خپل جماعت کې ناست یم. هماغه کیسې د تکراري څه شی چې ده ویلي دي هماغه بې عدالتي د تکراري نو ده ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات یې رانغاړلي دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر ورښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه خپل خوا به روانه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې تاسې مخکې د ترکي د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د 100 کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکرارېږي او موږ یې ګورو. د فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي.
ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکي په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې یا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکي کارولې آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولې؟ خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي لیکنه نثر چې دی ژبه کې معمولا لومړي پکې معیار تغییر ورځي. ترکي په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکي په ټکي تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه همالته په کلي کې پاتې دی. د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغسې ده.